बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। किताब इल्मुस सर्फ मंग शुरू करो چې په هغې کې ابتدایي خبرې ذکر کړې شوې پرونی درس کې چې د دې علم تعریف څه دی، د علم صرف، او د دې علم غرض څه دی، د هغې ذکر وشو. د هغې نه بعد د بعضې اصطلاحاتو معنی ذکر شولې چې هغه رستو په دې درس کې به هغه الفاظ استعمالیږي، اصطلاحات به استعمالیږي لکه ضمه، فتحه، تنوین وغیره. بیا د هغې نه رستو دا بیان شوی و چې زمانه په درې قسمه باندې ده: ماضي او حال، مستقبل. اوس د دې ځای نه د دې هر یو تعریف ذکر کوي چې ماضي څه ته ویلی کېږي، فعل ماضي، او فعل مضارع څه ته ویلی کېږي. نو فرمائی فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں. فعل ماضی هغه فعل ته ویل کېږي جو گزرا ہوا زمانہ بتائے چې په هغې کې تیرې شوې زمانه ښیي. مثال یې څنګه دی؟ جیسے ضربه، لکه ضربه شو چې د ضربه معنا ده اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، چې هغه یو کس سړي وهل کړي دي تیرې شوې زمانه کې. ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، او د ماضی آخر به همیشه مفتوح وي. مخکې ویلو چې مفتوح څه ته ویلی کېږي چې په هغې باندې زبر وي. مطلب دا دی چې د ماضی آخری به همیشه مفتوح وي مگر به عارض، لکه میزان صرف فداوي په عارض سره. عارض دا دی چې کله تثنیه یي د هغې به څنګه حالت وي، جمع یي څنګه حالت به وي. او ورپسې ذکر کوي چې فعل مضارع، فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں، هغه فعل ته وي جو زمانه موجوده چې هغه موجوده زمانہ یا آئندہ بتائے یا راتلونکي زمانہ وښیي. مثال دار جیسے یضربو، لکه یضربو شو چې د یضربو معنا ده مارتا ہے یا مارے گا. اوس وهل کی یا براتلونکي زمانہ کی وهل وکي. مطلب دا دی چې د حال او مستقبل دپاره یوه صیغه ده مشترکه ده، خو هغه حالاتو ته به کتل کېږي، هغه مقام ته چې څنګه معنا هلته کې جوړېږي مناسبي، بس هغه معنا به کېږي. یضربو مارتا ہے یا مارے گا، اوس وهل کوي یا به وهل وکي. وہ ایک مرد زمانه موجوده یا آئندہ میں، موجودہ زمانہ کی یا راتلونکي زمانہ کی. مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے، او د مضارع آخر چې په دې باندې به پیش وي، مضموم معنا په دې باندې به پیش وي. دا خو د فعل ماضی او د فعل مضارع تعریف ذکر شو. نو نن دغه سبق پوره دی، ځکه چې یادول مقصد دی چې صحیح طریقې سره یاد شي.